السلام علیکم د کندوز رادیو ترنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د لیندیا د قوس د میاشتې سرشتمه د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټې سره سمون لري. ربانه خبري غړې د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهم خبرونو سر ټکی. د بلخ عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. په قطر کې د اسلامي امارات سفارت سرپرست د دغه هیواد په کلتوري نندارتون کې ګډون وکړ. افغان لوبډلې زیمبابوې ته د 50 منډو په توپیر ماتې ورکړه. او غزه کې د اسرائیل بریدونو 6 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د بلخ عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د شکرې ناروغۍ اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د ابو علي سینا بلخي روغتون د داخلي عمومي رئیس عبدالواحد یوسفي وایي د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې په دغه روغتون کې د شکرې په ناروغۍ د اخته کسانو شاوخوا 800 بسترې شوي دي. یوسفي د شکرې ناروغۍ د هیوادوالو له عامو ناروغۍ څخه وبلله او زیاته کړه په دې ورځو کې مو د بلخي په ابو علي سینا روغتون کې د شکرې ناروغۍ نږدې 800 ناروغان تداوي کړي چې د روغتیايي خدماتونو له موندلو وروسته رخصت شوي دي. د بلخ ډاکټرانو د سترګو کمزوري، تنده، د وزن کموالی او سخت ستړیا د دې ناروغۍ نښې یادوي او وایي چې د شکرې ناروغۍ د ړندوالي، د زړه حمله، فالج او پښتورګو د ناکامۍ لامل ګرځي. ډاکټرانو له ښاریانو غوښتي چې د ورزش، مناسبې تغذیې او د وینې فشار کنټرول او د وزن کمولو لارې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په قطر کې د اسلامي امارات سفارت سرپرست د دغه هیواد په کلتوري نندارتون کې ګډون وکړ. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارات سفارت سرپرست د یاد هیواد په کلتوري نندارتون کې ګډون کړی دی. په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارات د سفارت په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلی دی. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارات د سفارت سرپرست ډاکټر محمد نعیم د دغه هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت په رسمي بلنه د کلتوري نندارتون در السایی چې د یاد وزارت له لوري د روان زیږدیز کال د ډسمبر 10 څخه تر 14 پورې جوړ شوی ګډون وکړ. په یاد نندارتون کې د قطر ډول ډول تاریخي او کلتوري توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. ویل شوي چې په نندارتون کې د کوربه هیواد د مسؤلینو په ګډون دوحه کې د بهرني هیوادونو میشتو سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو استازو، علمي شخصیتونو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو او عامو خلکو هم ګډون کړی دی. افغان لوبډلې زیمبابوې ته د 50 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه نړیواله لوبه کې کوربه زیمبابوې لوبډلې ته د 50 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د 3 شل اوریزو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ یو په یو مساوي کړه. د یاد لوبلړۍ وروستۍ شل اوریزه سیالي نن مازدیګر 4 بجې به ترسره شي. او غزه کې د اسرائیل بریدونو 6 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 50 نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د غزې روغتیايي مسؤلانو له قوله راپور ورکړی چې
33 کسان د بېځایه شوي فلسطینیانو په النصیرات پنغالۍ کې د اسرائیلو یوه هوایي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې د وژل شوي له ډلې 13 کسان د بشري مرستو ساتونکي وو. پاتې نور کسان د غزې پر بېلابېلو سیمو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی لامل شه.